هرې ښځې دا درې کارونه خوښوي، دا درې کارونه کوي خو د خپل خاوند نه دا کارونه پټ ساتي. دا کارونه کوم دي؟ که تاسو د دې کارونو په باره کې ځان خبرول غواړئ، دا پټ رازونو باندې ځان پوهول غواړئ، نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. درنو دوستانو، په ژوند کې ښځه او خاوند دوه داسې ملګري دي چې دوی د یو بل نه خبرې نشي پټولی، خو ځینې خبرې داسې دي چې هغه هم دوی د یو بل نه پټوي، یعنې یو بل ته یې نه کوي، د یو بل نه دا خبرې پټوي. یقینا چې کله تاسو د دې نه ځان خبر کړئ، تاسو به هم حیران شئ او بیا به موږ سره کمنټ هم شریک کړئ چې آیا دا خبرې حقیقت دی او که دروغ دی. لومړی خبره هغه ده چې د ښځې چې هر کله هر څومره کوروالي دپاره زړه وشي، که د هغې زړه هر څومره راوچت شوی وي، خو هغه خاوند ته د دې خبرې غږ نه کوي، دا خبره پټه ساتي او خاوند ته د دې خبرې اظهار نه کوي، ځکه چې هغوی اکثره وخت فکر کوي چې خپل خاوند ته موږ بد کار ښکاره نه شو، یعنې بیا به وایي چې دا په ځان باندې دومره کنټرول نه لري. نو همدې وجې نه ښځه د دې خبرې اظهار نه کوي. دویمه خبره چې کوم کار ښځې کوي خو خاوند نه پټ ساتي، هغه دا چې کله هم ښځې څه واخلي، ښځې په بازار کې څه واخلي، نو هغه اصلي قیمت چې څومره وي هغه خپل خاوند ته نه وایي، او ان تر دې چې خپلو همزولو ته یا د خپل چمګاوند ښځو ته هم نه وایي. یعنې که یو شیز یې په 1000 روپۍ باندې اخیستی وي، نو دا به د هغې قیمت 3000 وایي. نو د همدې وجې نه د ښځو دا عادت هم ډېر زیات عجیبه دی، او په دې طریقه باندې دوی غواړي چې د نورو خلکو په نظر کې ځان اوچت کړي چې وګوره دا پلان کې ښځه څومره ګران څیزان استعمالوي. خو په دې کې ځینې وخت ښځې داسې هم شرمېږي چې اکثره ښځو یو شانتې جامې اخیستې وي او بیا د خپل خاوند نه هم داسې خبرې پټې ساتي او د خپلو ملګرو نه هم دا خبرې پټې ساتي، ځکه چې هغوی فکر کوي چې په دې سره به زموږ په عزت کې کمی راشي. او درېیمه خبره هم تقریبا یو شان ده لومړنۍ سره، هغه دا ده چې ښځه خپل خاوند ته د مینې اظهار نه کوي. ښځه که خپل خاوند سره هر څومره هم مینه لري، ښه ډېره مینه ورسره کوي، خو خپل خاوند ته د مینې اظهار نشي کولی او خپل خاوند ته اظهار نه کوي. د دې لویه وجه دا وي چې د ښځو په سترګو کې شرم حیا ډېره وي، نو د همدې وجې نه هغه نه غواړي چې دې خبرو کې ځان انوالو کړي، بلکې د خپل خاوند خدمت کول هم دا یو قسم ثواب دی او د خپل خاوند ډېر زیات خیال ساتل پکار دی.